په مزار شریف کې د معیوبینو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت د دوی ترمنځ د ویلچر ځغلونې او فوټسال لوبې ترسره شوې. د معیوبینو د یو تن ټولنیز فعال په وینا په بلخ ولایت کې معلول وګړي په شپږو ورزشي برخو کې فعالیت ترسره کوي چې په ملي کچه لاسته راوړنې هم لري. راه اندازی برنامه امروزی به منظور تبارز توانایی‌های افراد دارای معلولیت است، آنهایی که تصور می‌کنند معلولیت باعث محدودیت در زندگی است، نابینایی، ناتوانی است. این تیم‌های ورزشی پیام همگرایی را میتن، پیامی را میتن که با وجود معلولیت این افراد دارای استعداد خارق‌العاده است و تیم‌های مرتبط با افراد دارای معلولیت ولایت بلخ در مسابقات ملی همیشه افتخار آفرین بوده. د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو رئیس دغه ورزشي سیالیو په پیلېدو خوښي وښوده او دغه ډول سیالۍ د ممتازو معلولینو د پیژندنې په برخه کې اغیزمنې وبللې او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به له معلولو هیوادوالو په ځانګړې توګه له ورزشکارانو سره همکاري وکړي. موږ کوشش کوو چې دوی بار بار دې کار ته آماده سي. یقینا اوس موږ د مجلس ته راغلي وو، د پروګرام ته ډېر یو ښه ښایسته پروګرام و، کوم خلکو چې همکاري ورسره کړې وه د هغې څخه موږ مننه کوو. نو موږ بیا هم کوشش کوو چې د دوی تر شا تجاران، هغه ملي سوداګر او د دوی سره مرسته وکړي او دا کار ته تشویق کړي چې تر څو د دوی هغه مشکلات هم حل سي. په دې پروګرام کې د نابینایانو د کرکټ ټیم، د معلولینو د باسکټبال ټیم، د دې برخې د فوټسال ټیم او د نورو ورزشي څانګو لوبغاړو د یوې لوبې په لاره اچولو سره په ټولنه کې د معلولیت لرونکو وګړو د ادغام په موخه د دولت، خصوصي سکتور او هیوادوالو د ملاتړ غوښتنه وکړه.